د دنیا په هر مشکل کې سراګیر یې او مخ او شا درڅخه ورکه ده، حق هریانې چې اوس څه وکم. د زندګي سي هر قسم مشکل وي په زندګي کې، که د رزق وي که یا د بل شي وي، نو یوه وظیفه ده دغه وکه. الله تعالی به دې په 2 ورځو کې ټول مشکلات در ختم کړي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامه به مو په تن وي. الله تعالی مو تل خوشحاله او کامیاب او سرلوړي راته لره. دوستانو، نن یو ځل بیا یو داسې بهترینه وظیفه ده چې تاسو ته درښیم او ډیرو ملګرو ته مې هم ښودلې ده، هغو عمل ورباندې کړی ده. انشاءالله دعا یې راته کړې ده، تاسو به هم دعا راته وکړئ. دا یوه داسې بهترینه وظیفه ده چې په دنیا کې چې کم مشکل تاسو ته مخته راځي، ځکه چې یو انسان هم دی نه ده چې په دنیا کې دی مشکل نه لري. بعضې د رزق مشکل لري، بعضې د اولاد مشکل لري، بعضې کورنۍ جنجالي مشکلات لري، چې هر قسم مشکل وي هغه خو تاسو ته معلوم ده چې تاسو سره هر مشکل وي، تاسو له هر مشکل سره مخ یاست. دغه وظیفه نن وکئ، په دې عمل وکئ، انشاءالله الله تعالی چې د مشکل کشا ده. د هر مشکل لپاره الله تعالی کن فیکون کې داسې وظیفې را لېږلي دي چې الله تعالی وغواړي کن فیکون کې هغه مشکل حل کولی شي. نو که چیرې په دې وظیفه باندې ته عمل وکړې، الله تعالی به ستا ټول مشکلات در دفع او ختم کړي. خو یوه هیله در څخه لرو دوستانو، زموږ چینل ته که نوي راغلي یاست ضرور یې سره خوښ کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ، تر څو نور مسلمانان هم له دې وظیفو څخه ګټه واخلي. په دې کې بخل مه کوئ، موږ یې تر تاسو در رسوو، زموږ ذمهواري خلاصه سوه. نور تاسو باید په دې کې بخل او سستي ونه کوئ او تاسو په دې کې بې اخلاصي ونه کوئ. نو تر نورو ملګرو یې هم ضرور ورسوئ، تر څو هغه نور ملګري هم له دې څخه ګټه واخلي. که چیرې ته تر یو بل ملګري ورسوې هغه په مشکل کې راګیر وي، هغه په دې وظیفه باندې عمل وکړي او له مشکل څخه خلاص شي، په دې کې ته هم په ثواب سره ورشریک یې. ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي په زندګي کې تر ټولو بهترین کس هغه ده چې له چا سره په مشکل کې ملګری سو او هغه مشکل لاره یې ور وښودله او دی د هغه مشکل څخه الله تعالی خلاص کړي. دې بل سړي ته به الله تعالی د قیامت په ورځ باندې په جنتو کې ډېرې خوندورې بنګلې ورکړي. نو نن دوستانو تاسو ته د مشکل په باب باندې یوه بهترینه وظیفه درښیم، ځکه چې یو داسې زمانه کې موږ او تاسو موجود دي چې کله مشکل حالت در باندې راسي، بیا ورور هم لاس در څخه اخلي، عزیزان هم لاس در څخه اخلي، قریبان دوستان، ستا هغه نږدې ملګري انډوالان چې ستا د څنګ دي ته ناسته او ولاړه ورسره رې، هغه هم بیا له تا څخه لاس اخلي. نو ته باید یو پر الله تعالی باندې باور وکړې و بندګانو ته طمع او توقع او امید هېڅ کله هم ونه کړې، ځکه چې د هر مشکل لپاره الله تعالی ستا زموږ او ستاسو الله ده، زموږ او ستاسو خالق ده. موږ او تاسو باید خپل مشکل هغه ته پرېږدو، د هغه حضور ته یې کېږدو، هغه ته فریاد وکړو، نو الله تعالی به مې هغه مشکل را حل کړي. او دا یوه داسې وظیفه ده که چیرې تاسو په دې سره عمل وکړئ، د عزیزانو له هغه محنت څخه، د قریبانو د دوستانو له هغه محنت څخه چې ته بار بار ورپسې ځغلې خو هغه غوږ نه در باندې باسي، نو دا وظیفه وکړه. دا یوه داسې وظیفه ده که چیرې له قرضدارۍ څخه تنګ یې، د بل چا قرض در باندې ده، هم دا وظیفه کار کوي. که چیرې د اولاد مشکل لري، پر لارې برابر نه ده او پر لارې نه ده سره ځي، دا وظیفه وکړه، دا هم الله تعالی هغه مشکل دې حل کوي. که چیرې رزق تنګي، پیسې نه پیدا کېږي، دا مشکل ده، نو دا وظیفه وکړه، دا هم د هغه لپاره کافي او شافي ده. که چیرې د لمانځه ته زړه نه غواړي، دا هم یو مشکل ده، غټ مشکل ده، آفت ده، عذاب ده، هم دا وظیفه کار کوي. که چیرې بیمار یې، مرضتیا دې نه ختمیږي، هم دا وظیفه وکړه. د دې وظیفې په برکت سره به د الله تعالی ټول مشکلات در دفع کړي او الله تعالی به دا ټول مشکلات در ختم کړي. وروسته به ما ته هم انشاءالله دعا کوي، که چیرې دا مشکلات دې ختم سو، ضرور به موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. نو راځئ زه دوستانو دغه دعا زده کوو، دغه وظیفه زده کوو چې دا څرنګه وظیفه ده. ګورئ دوستانو، د ماښام له لمانځه چې کله سلام وګرځوئ، له لمانځه څخه فارغه شئ، متصل پر هغه جاینماز ناست یاست، که زنانه یاست که مردانه یاست، د ټولو لپاره ده. دا زموږ وظیفې یوازې د مردانه لپاره نه دي، بلکې زنانه هم پکې شاملې دي.
نو تاسو به راولاړ سئ دغه توري یا حنانو یا منانو. خو تر دې مخکې تاسو د یاد وي چې په هره وظیفه کې 3 واره درود شریف، په پای کې 3 واره درود شریف، چې دغه درود د اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دغه فسر کې هم 3 واره، په پای کې هم 3 واره. ورسته دغه توري یا حنانو یا منانو 25 واره. ګورئ تاسو د یاد وي 25 واره، مه تر 25 واره زیات وایاست، مه تر 25 واره کم وایاست. کله چې 25 واره ووایاست ورسته په ګریوان کې به جوف کی، کله چې می جوف کوي الله تعالی ته به لاس پورته کوي، او که خلک نو یوازې واس بیا پر سجده باندې پریوزي. دا ډیره خوندوره ده. خو کرش کش خلک زیاتو مسجد وو نو بیا هلته الله تعالی ته لاس پورته که چې یا الله زما خدا مشکل ده، هغه خو نو تاسو ته تر ما ښه در معلومه چې هر مشکل تاسو لرئ، ما تاسو ته بیان کړو. نو هغه مشکل الله تعالی ته پیش که چې یا الله زه ستا درته راغلی یم، بل څوک نه لرم. یا الله هیڅوک په دې کار کې زما مرسته نه کوي. یا الله یو ته زموږ خالق یې او دا زما یقین ده چې ته به له موږ سره په دې کار کې مرسته کوې. نو الله تعالی ته زموږ دا مشکل را حل کړې، را دفع یې کړې. یوه ورځ یې وکړه الله تعالی مهربانه د مشکل به دې نه حل شي. 2مه ورځ یې وکړه که نه سو حل، 3مه ورځ خو الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره انشاءالله در حل کوي. نو په 3 ورځې کې به ستا هغه مشکل حل کیږي. وروسته له مشکل به انشاءالله ډیر خوشحاله او موږ ته به دعا کوي چې قاري صاحب دا وظیفه کاش کې تا وختي موږ ته راښودلې وه. او دا یاد ساتئ له نورو ملګرو سره ضرور شیر کوئ، ځکه چې په دې کې بخل مه کوئ. شاید چې بل مسلمان هم په دې مشکل کې راګیر وي او د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی هغه مشکل ور حل کړي. نو موږ او تاسو به هم په هغه ثواب کې ور شریک کړو.